د 2026 کال د اپریل په لومړۍ نیټه یوه کروز بېړۍ د ارجنټاین له ښار اوشیا څخه روانه شوه. په دې بېړۍ کې مسافر او د عملې غړي سپاره وو او شاوخوا 1.5 سل مسافر د 23 هیوادونو څخه ورسره وو. دا بېړۍ د انټارکټیکا او د جنوبي اتلانتیک لرې پرتو ټاپوګانو ته روانه وه. په پیل کې هر څه سم وو، خلکو سره لیدنه کوله، خپل وخت یو له بل سره تېرولو او له محفلونو یې خوند اخیست. هیڅوک نه پوهېده چې دا سفر به په یو وحشتناک حالت بدل شي. د سفر له پیل شاوخوا 15 ورځې وروسته یو 80 کلن هالنډی مسافر ناڅاپه د سردرد او تبې سره مخ شو. هغه لږ نسناستی هم درلود. هغه د بېړۍ ډاکټر ته ورغی. له 1 یا 2 ورځو وروسته ساه اخیستل ورته سخت شول. ناڅاپه یې حالت دومره خراب شو چې د اپریل په 11 هغه په بېړۍ کې مړ شو. زما لپاره دا د خواشینۍ خبره ده چې تاسو ته خبر درکړم چې زموږ له مسافرو څخه یو تن تېره شپه وفات شو. د دې مرګ تر شا علت څه و هیڅوک نه پوهېده. مسافرو په پیل کې دې ته ډېر پام ورنه کړ. خلک په ټولنیزو خبرو خوشحالۍ بوخت وو. د اپریل په 24مه دا بېړۍ د افریقا ترڅنګ پر یو ټاپو سینټ هیلینیا کې ودرېده. د مړه شوي مسافر مېرمن د هغه له جسد سره له بېړۍ ښکته شوه. وروسته دا ښځه جنوبي افریقا ته ولاړه. د اپریل په 25مه هغه له جنوبي افریقا څخه امسټرډام ته د الوتنې پر مهال ناڅاپه دومره سخته ناروغه شوه چې له الوتنې ښکته کړل شوه. هغه په هوایي ډګر کې ولوېده. د اپریل په 26مه هغه مړه شوه. په همدې حال کې په بېړۍ کې نور خلک هم ناروغه کېدل. د اپریل په 28مه یوه جرمنۍ ښځه ناروغه شوه او د مې په 2مه هغه له 4 ورځو وروسته مړه شوه. بیا هم هیڅوک نه پوهېدل چې ولې د بېړۍ مسافر یو بل پسې مري. د مې په 2مه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ته د دې بحران خبر ورکړل شو. ازموینې ترسره شوې او بیا تشخیص اعلان شو. د دې وایرس نوم دی هانټاوایرس. په داسې حال کې چې نړۍ لکه د نړېدو احساس کوي، دا یو داسې وایرس دی چې نه یې واکسین شته، نه یې درملنه، او د مرګ کچه دومره لوړه ده چې د اخته کسانو نیمایي وژلی شي. نن دا وایروس په یو داسې بېړۍ کې خپور شوی چې له څو ورځو راهیسې په سمندر کې ایساره پاتې ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترې د خبرونو سرلیکونه جوړ شوي دي او هیڅوک نه غواړي چې دا بېړۍ د دوی هېواد ته ورسېږي. د نړۍ روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د هانټاوایرس دا وژونکي خپرېدنه کنټرول کړي. تر ټولو ویرونکې خبره دا ده چې هانټاوایرس نوی وایروس نه دی. ساینسپوهان د نږدې 80 کلونو راهیسې پرې پوهه درلوده. د لومړي ځل لپاره دا هغه وخت روښانه شو چې یوه ډېره سخته جګړه وه چې زرګونه سرتېري پکې ناروغه شول، خو بیا هم د دې لپاره هیڅ درملنه ونه موندل شوه. هانټاوایرس یو واحد وایروس نه دی. دا د وایروسونو یوه کورنۍ ده. دا په موږکانو کې موندل کېږي او له هماغه ځایه خپرېږي. د موږکانو بېلابېل ډولونه د هانټاوایرس بېلابېل ډولونه لیږدوي. انسانان د دې وایروسونو له لارې د 2 ډولونو ناروغیو ښکار کېدی شي. لومړی د وینې بهېدونکي تبې او د پښتورګو سنډروم دی چې HFRS بلل کېږي. دا په اسیا او اروپا کې عامه ده. دا د پښتورګو د ناسم فعالیت او د بدن دننه وینې بهېدنې لامل کېږي. دوهمه ناروغي د هانټاوایرس د سږو سنډروم دی چې HPS بلل کېږي. دا په شمالي او جنوبي امریکا کې خپرېږي. دا سږي له مایعاتو ډکوي او انسان ته ساه اخیستل سختوي. بالاخره خلک د ساه بندېدو له امله مري. ویل کېږي چې د مړینې کچه یې 50 سلنه ده. سره له دې چې دا یو وژونکی وایرس دی، د FDA او WHO لخوا تایید شوی هیڅ واکسین نه لري. واکسین خو لا پرېږده، هیڅ ثابته درملنه هم نشته. که څوک پرې اخته شي، ډاکټران یوازې ورسره مرسته کوونکي درملنه کولی شي. له دې څخه لږ راحت او آرام موندلی شي، خو له دې وایرس سره جګړه په بشپړه توګه ستا د بدن دفاعي سیستم پورې تړلې ده. دا وایروس په معاصر تاریخ کې لومړی ځل د 1950 کلونو د کوریایي جګړې پر مهال وموندل شو. امریکایي سرتېري په هغه جګړه کې په جنوبي کوریا کې جنګېدل. ناڅاپه له 3000 څخه ډېر سرتېري په یوه عجیبه ناروغي اخته شول. لومړی به هغوی لوړه تبه، سردرد او کانګې لرلې او بیا به یې پښتورګو کار پرېښودو. له دې کسانو څخه شاوخوا 15 سلنه سرتېري مړه شوه. ډاکټرانو دې ته د کوریایي وینې بهېدونکي تبې نوم ورکړ، خو هغوی ونه شو موندلی چې دا طبیعي ناروغي ده که کیمیاوي وسله. د دې معما د حل لپاره نږدې 30 کاله وخت ولګېد. د 1980 کال په شاوخوا کې یو جنوبي کوریایي وایروس پېژندونکی ډاکټر هوانګ لی وپېژندله چې دا ناروغي د یو داسې وایروس له امله رامنځته کېږي چې په موږکانو کې موندل کېږي، او دوی دا وایروس د هغه سیند په نوم ونوموه چې د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ بهیږي، یعنی هانتان. خو د هانتا وایروس تر ټولو ډراماتیکه کیسه په 1993 کال کې رامنځته شوه. د 1993 کال په مې میاشت کې د امریکا د اصلي اوسیدونکو د یوې قبیلې غړي د ناواهو قوم 10 کسان په څو اونیو کې مړه شول. د امریکا په جنوب لویدیځ کې دا یوه مرموزه وبا وه چې امریکایي طبي څېړونکي حیران کړل. دغه ناروغۍ مخکې 10 کسان وژلي وو. دا ناڅاپه حمله کوي او کېدای شي په یو ورځ کې انسان ووژني.